إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم لأهله. الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا عن أبي كبشة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: خياركم خيركم لأهله. الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد وبارك وسلم عليه. وبعد، معزز ډېر وشتیا او حضور ډوډۍ خواته دی. موږ ملایانو پورې خېټې تړلې دي، معده هم لرو، وږي کېږو، تږي کېږو. نو خدای شته زما خو صرف نظر و بیخي ناوخت دی. سبا دي مولوي صاحبانو درسونه دي، زما خپل هم درسونه دي. او دا کوم مولوي صاحبان چې دلته حضور لري اکثر په دې پوه دي چې هره شپه تو پروګرام ښیي، لکه د ټوخۍ شربت نه ګټه مې پرې خورئ، دا ښیي. نو ستاسو د غوښتنې پوره کولو په اساس زه مختصرا یو بحث به مې په ده کې وي، مختصرا اوږدوم به یې نه، چې دا زینت وایي څه شي ته. دویم علت موجبه د نکاح، او آخري که رانه هیر نه شو دا کوم مبارکان چې سعادت یادېږي د دوی هغه شرافت مختصرا. محترمینو، د نکاح چې کله د یو انسان اراده پوشي و نکاح ته، د ده نیت به څه وي؟ نیت به خالي خواهش پرستي نه وي. نیت به دا وي چې زه رب کریم جل جلاله ته وړاندې کېږم و محمد عربي صلی الله علیه وسلم ته مې پیشي کېږي. نو ما خو به هم څه توره کړې په دنیا کې. هغه څنګه توره؟ کله چې زه نکاح کوم، زما په ابتدا کې به نیت دا وي چې ما ته د الله العالمین داسې اولاد راکړي د مذکرینو د جملې نه، لکه امام بخاري، لکه امام مسلم، لکه امام ابي داود وغیره وغیره چې څومره محدثین دي رضی الله عنهم. داسې اولاد خوند کوي چې په دنیا کې نه پیراس کې یادېږي، فخر پې کې او په آخرت کې. امام بخاري د نکاح نه پیدا شوی دی. ستاسو زما زوی ولې داسې دی چې پې شرمېږو؟ راشئ علماو سره تعلق جوړ کړئ، خپل مجالسو ته اولیاء نیکان پاک خلق وغواړئ. ابتدا د دغه نکاح چې سنت دی په هغه خلقو باندې وکئ چې هغه د شریعت باندې پابند خلق وي، عامل خلق وي. امام بخاري رحمت الله تعالی علیه په ژوند کې چې څومره کرامات درلود، صرف نظر چې کله وفات کېږي د قبر نه خوشبویانې ځي، عالم ترې استفاده کوي. ما دام زوی دغه دنیا نه زما او ستا رحمت و کوچ دی. آیا څومره به وارناک وي، څومره به د فخر جای وي، څومره به لذیذ تمامېږي چې یې دې ستا زوی، یې دې زما زوی، یې دې ستا اولاد، یې دې زما اولاد، او د وفات نه وروسته رب کریم جل جلاله دومره عظمت شان ورکړي وي چې د مرقد مبارک نه خوشبویي پورته کېږي، د قبر اطهر نه یو قسم هوا راځي چې تمامه دنیا ورته حیران وي. ولې زما او ستا اولاد چې داسې تربیت شي، داسې یو کرامت الله العالمین ورعطا کړي، دا به څومره لذیذ و عرض وي. راځئ ابتدا کې چې کله یو انسان نیت کوي، د نکاح نیت کوي، دغه نیت کې وکړي چې زما زوی، زما اولاد، زما په نسل کې دی داسې خلک پیدا شي لکه امام بخاري یا مثلا امام ابو حنیفه رحمه الله. دا
فرض دی چې د وفات نه مخکې او د وفات نه بعد د قیامت په ورځ کې به هم داسې یو ننداره وي چې ټول دنیا به ورته حیران وي. هغه هم د چا زوی و، هغه هم د نکاح د اثار نه پیدا و، هغه هم د نکاح مصنوعي نه پیدا و. راځئ چې کله ما و تا نکاح کوو، هر کله چې اراده د دغسې یو نیک عمل کوو، نیت به مو څه وي چې اله العالمین د دغسې فرزندان موږ ورته استه راکړي. نور مخکې نه ځم، راځم زینت ته. اله العالمین جل مجدوه فرمایي ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. دا زینت وایي څه شي ته؟ زینت کې یو قول د ابن عباس دی رضی الله عنه، بل قول د علي صاحب کرم الله وجهه دی مبارکان څه فرمایي وایي زینت وایي څه شي ته؟ وایي زینت نه مراد کحل دی، رانجه سرمه چې ورته فارسي زبانان وایي. بل زینت نه مراد ګوتمه ده. عجیبه نه ده؟ دلته محدثین په سرخې کې بحث کوي. عجیبه ده په رانجه کې څه ښکلا ده، په ګوتمه کې به څه ښکلا وي. دا بنفسجي او بذاتي دا خو مقبوح نه دی، قبیح نه دی، لکه مشکل څه شی دی؟ علما طلبا په دې پوهېږي د مجاز مرسل د څلورش علاقونه یو علاقه دا ده چې ذکر د حال وي مراد به د محل وي. ذکر محل مراد د حال. دلته ګوتمه ذکر د خبرې دغه مراد څه شی دی؟ دلته کارانچه ذکر دی مراد څه شی دی؟ کله چې دغه زمانه د باندې وځي بنا پر عذر شرعي دا په خپل زینت هغه ځایونه دا به ټول پټ ساتي. مثلا موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو، د زنانه دا لاس او دا ګوتې دا ښایسته وي، دا باید ظاهر نه کړي مګر په هغه ضرورت ټیم کې یا خپل هغه خلکو ته چې هغه محرم وي. همدارنګې سترګه، دا سترګې کوم ډېرې ښایسته وي که نه؟ د دې زنانه یوازینی ښایست په سترګو دی. ګورئ محترمینو، بعضې خلکو دا توجیه کولې چې مولوي صاحبان د حجاب خلاف دي. نه دي خلاف، بلکل خلاف نه دي. اما څومره چې مراعات د حجاب په چادري کې کېږي هغه په دا مروجه حجاب کې نشي کېدلی. خو که چا بیا هم حجاب په سره وایي ښه کار دی، مشکل نشته. خو البته څومره چې استر او د ستر نه ډک هغه چادرې دی برقع پر شی پکې نه وي. نو زینت کې مې مختصر دا دوه ټکي درته وویلې. آخر کې راځم او زموږ استاسې دا څومره مبارکات چې تېر شوي دي فقها هم بحث کوي سیدانو پسې به سپکه لهجه نه خوځئ، د سید به غیبت نه کوې، د سید به سپکه نه وایې، کار به دې خراب شي. ظاهرا که سید فاسد وي ښایسته انداز به پوهوي. ولې علامه طحطاوي صاحب مبارک فرمایي موږ تاسې فقیه وایي دا ونه خو پېژنو ډډه لري، ډډ سره خاښونه وي، دا خاښ کږي وږي تللي وي که نو دا اگر که دا خاښ کوږ دی سیده نه دی خو اضافت و نسبت یې چا ته کېږي؟ دې ډډ ته کېږي. دا خاښ اگر که کوږ دی خو دی ونې سره ټچ دی. هلکه دا سید اگر که ظاهرا داسې ډیسکو غونده دی، مثلا داسې ګناه ظاهري فسق پکې ښکاري خو نسبت محمد علیه الصلاة وسلام ته کېږي. ډېر احتیاط کوه. که استاد هم یې نو په دومره انداز کې ورته ووایه چې هغه اصلاح شي. داسې انداز کې به ورته نه وایه لکه عام خلک چې بیانات کوي. نو دا هغه خلک دي، درانه خلک دي. دا د دنیا مسله مختصر حوالینه صرف نظر. یوه بله چې د سیدانو هغه ګټه په آخرت کې ده، رسول الله علیه السلام مبارک څه فرمایي؟ د قیامت په ورځ دا نه چلېږي چې ته پلانکې خیلې و، ته ډینګی خیلې و، زه پلانکې خیلې م او ته پلانکې خیلې. صحیح شوه؟ یعنې قوم او دې خوا اخوا دا پکې نه چلېږي الا صهري مګر زما قومیت پکې چلېږي. دا واورئ چې سید وي د قیامت په ورځ کې به د ده دغه قومیت چلېږي. سیدانو سره که په هر قسمت وي که زور مو رسېږي او لین وجنګوئ څه معنی خبرې کوي یا هغه خپل کوي یا ځان ورته مخې مخې ته که چې تا خپل کړي. مطلب په دې څه شی وي؟ مطلب په دې دا وي چې هلکه آخرت کې دا خلک په کار راځي. په خوله به درته وایي د شفقت نه ډک خلک دي چې تا بېغمه اوسه، موږ دلته شفاعت هم کوو. نه نه نه،
داخلي خبري خپل کا نور ځان ورته نږدې کا خدای په مهربان دی چې په وجا کې ورته بنشي منظور څه شی دی چې کله موتان دي دنیا نسو نو داخل التم کار کولی شي به تقدیر خبره نه غواړم چې وکړي شي الهام العالمین دې دا محفل په خپل دربار عالیه کې قبول فرمایي او دا خبره د حدیث په تلوي لکه مختصرا دا ځوانانو ته وایم چې کوم کور کې بد اخلاقی کوي مخکې مفتي صاحبان به وکړي رسول الله علیه السلام فرمایي خياركم خيركم لاهله ستاسو کې غوړه هغه انسان دې چې کله کور ته ځي او کور کې دې سړی توپ کوي دا خیریت به څو قسم لري په اعتبار مال مجموع الزوائد علامه نور الدین دا مبارک څه فرمایي په څلورم جلد کې دا مبارک دا حدیث را اخلي چې څوک په خپل کور کې په عیال په قضا په بچي باندې خرچه کوي دا فی سبیل الله دی ته سوچ وکړه نو یو خیرت دا هم دی بل خیرت دا دی چې الہ العالمین کومه زندگی تا ته درکوي دا په ښه انداز کې ورته تیر کا الہ العالمین دې دا پروګرام په خپل دربار کې قبول وفرمایي څومره شیخ صاحبان راغلي مفتي صاحبان راغلي مجاهدین راغلي عام خاص خلک راغلي د علماو خبرو ته غوږ ول ستړي شول الہ العالمین دې د ټول ستړیا په خپل دربار کې قبول وفرمایي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته